نن موږ په کندهار کې تر ټولو ګران او تر ټولو ارزانه کورونه ګورو. ولې؟ مقایسه کوو چې ګران ولې ګران دی او ارزانه بیا ولې ارزانه دی. تر ټولو د ارزان څخه شروع کوو چې قیمت یې بیا وروسته درته مرادي چې ولغو. اولنی کور چې تر ټولو ډیر ارزانه دی هغه دغه مخامخ د سره ګیټ کور دی. راځئ چې د دننه څخه یې وګورو. دغه کور دی چې په کندهار ښار کې تر اوسه پورې تر ټولو ډیر ارزانه کور دی. دا نو بیا ته څه به خبر شو دا د ټولو ارزانه کور دی؟ یو خو ما تر دې ډېر ارزانه کور پیدا نه کړي او بل کیدای سي یې هم نه ځکه چې دا بیخي لږ قیمت دی. دا کور یوازې او یوازې په 15 لکه افغانۍ دی چې شاوخوا تقریبا 8000 ډالر کیږي. دغه درې سره خونې دي چې د کور په دغه کوچني دهلیز کې راخلاصې دي. زه یې وارې دا خونه ګورم چې دا دومره ارزانه ده. ویې ګور. راځه. په دا خونه کې تشناب هم شته ولا؟ تشناب وایي په هره خونه کې لري. خو د ارزانوالي یوه نکته دا هم ده چې تشناب په هره خونه کې لري خو دروازې نه لري تشنابونه خونې لا لري. په دا سرای کې باغچه هم شته ولا؟ دغه سرای دی او په دغه سرای کې یوه دانه اشپزخانه هم شته او یوه دانه تشناب هم. تاسو تر ټولو ارزانه کور چې اول کور وزو دوهم کور ګورو او هغه به بیا تر دې په قیمت لږ څه بالا وي. څومره بالا؟ هغه بیا ولې درته وایم. دوهم کور چې تاسو وینئ زما و شاته دی اوس یې د نن څخه هم درښکاره کوم او دا به بیا دی راته وایي چې دا په څو باندې ارزي او دا بل په مقابل کې دا څنګه کور دی. دغه کور دی چې په 3.5 متره شاوخوا کې جوړ دی او 6 اتاقه د اوسېدو دپاره لري. نو دا خو څوم کار پشکې شروع دی؟ که نه و پراخو نو هر ځای باید سړی وکړي پر کور ګرځي دا ښه خبره ده. هم یو ښه کوچنۍ میانه اشپزخانه ده. هر څومره دا په سرای کې تشناب هم لري؟ په ده نه یم خبر خو ما بیا تشناب په کور نه دی لیدلی تر اوسه. بابا اوس دا راته وایي چې هغه پخوانی کور خو دې هم ولیدي او دا دې هم ولیدي. دا به ستا په نظر په څه وي؟ زه خو ډېر نه به پوهېږم وه خو زما د نظره دا چې وګورې په یو 25 لکه افغانۍ به ارزي. په 25 لکه؟ ولې وه غلط شوی به زه چوم. خبره اصلا دا چې هغه کور چې و هغه 3 اتاقه و او په 15 لکه افغانۍ و او دا کور چې دی دا 6 اتاقه دی نو دا باید په څو سي؟ په څو سي باید؟ 3 دی څو؟ دا یې 10 لکه. غلط شوی دا رقم حساب نور ته کېږي. دا کور چې دی په 15 لکه افغانۍ دی چې تقریبا 25,000 ډالره شاوخوا کېږي. 18,000 ډالره شاوخوا د دې او دغه کور فرق دی. راځو دریم کور ته هغه ګورو. دریم دغه کور دی چې د باندې خوا څخه خو ډېر ښایسته معلومیږي ځکه چې ټول په کاشانو باندې جوړ شوی دی او ډېر ښایسته جوړ شوی دی. ولې؟ دا سرای څومره کوچنی دی خو دا بل کور سرای لا پر غټ و. نو دا خو بیا 2 منزله دی درځه چې دننه یې درښکاره کړم. درځه. دا د کور اول منزل یا هم زرخانې منزل دی چې دلته تقریبا 1 2 3 4 اتاقه دي خو د یو اتاق څخه کېدای شي چې د اشپزخانې کار هم واخیستل شي ځکه چې جوړ هماغه رقم دی. اوس به ولاړ شي ته چې پام سو کم شي ته زرخانې قربان سم څومره یخې دي خپل کندهارۍ کلتور ولا یخې خو نو دي د باندې 45 درجې ګرمي او دلته میده لکه کولای شي دا شانې د وخت ما په کور کې مې جوړول خپل دې جوړول هنرمند د هنر به قدر لري. هم دوهم منزل دی چې دلته 3 اتاقه دي او په درو کې بیا په 2 اتاقو کې تشنابونه هم شته. دغه اشپزخانه ده؟ د ګردمر په دکشن شانو کې فهم باندې خو زما دغه یو اتاق ډېر خوښ ځکه چې یو خو ډېر غټ دی او بل ډېر ښه تشناب هم پکې کې دی. او بخښه کوي دا اتاق ته د باندې څخه غټ معلومیږي د ننه بلته نری دی سره خو په دغه منظره بیا ارزي چې د پرده کش کې او خوب پینداره ته ګوره خوب پینداره او یو شی بل واه دا څومره ګرم دی لوړ لاندې ځای واه او په لاندې ځای کې تشنابونه نه وه نو په سرای کې وده نسته واه تماره تراسه د دروازه ده د کوم ځای دی او د باندې لاره ده دا د کور مخکې دروازه چې موږ نه کړه خلاصه ښه نو په دې ځای کې موږ غلط شوي دا دومره کوچنۍ خونه چې د دې څخه د کوټې کار هم اخیستل کېږي
بله ښه خوبایي ده د دې کور چې نور کورونه چې هغه خالي و دا ښه مکمل خپل په ځان کې فرش دی ګرده خونې و تاکونه دا چې موږ د چمپلان په خاطر سره پسې ګرځو خو ما به د داخل رندګي موږ بیرته زرخانې ته راتاسولو ځکه چې دا لږ څه یخه د لوړ خو د ګرمۍ د لاسه طاقت نه کېدی خیر اوس به واوا دا راته وایي چې دا کور به په سوار ځي ستا په نظر زما په نظر در هغه کور کې خونې ډېرې دي ډېرې دي. مګر سرای کوچنی دي او دا بیا 2 منزل دي مګر لوړ منزل یې بیخي ګرم لاندې منزل یې ډېر یخ دی خو په لاندې منزل کې تشنابونه نه لري تقریبا په 40,000 ارزي بلا نه ارزي 40,000 چې شي افغاني ډالر ښه ډالر د داسې کرا کرا د خیر ما ولا جوړېږي خو زه خو هر شي ته پام کوي اول سر چې مې ټول داسې خیر دې کور ته دی ډېرو نږدې دی خو د دې کورو د دوهم کور ترمنځ فقط 15,000 فرق دی دا په 6,000 ډالر دی هغه په 15,000 ډالر و همیشه و کور ته نه کتل کېږي بلکې و موقعیتو ساحو ته هم کتل کېږي د دې کور دا ګټه ما ته ورسېدل ما 2 افغانۍ پکې پیدا کړلې ته 2 افغانۍ لکه پسې هغه بیا زه درکړم په دې خونه کې ښه والیبال هم کېږي والیبال پرېږده نور ډېر کارونه پکې کېږي ډېر یخ دی څلرم کور مو دغه دی د دې دروازې و شاته او تاسو به باور ونه کړئ چې تر دغه نورو 300 کورونو دغه کور ډېر جلا دی نو د دې څومره کوچنۍ دروازه د کور به څومره کوچنۍ کور یې د دروازې غټ دی همیشه غټ و خو د دې بله جالبه خبره دا ده چې دی دلته په پاسورډ یا هم په فنګر لاک باندې خلاصېږي نو ته ګیس وکړه چې دننه به لاسه څه پکې کېږي هغه وایي ستا ګوته کار نه کوي ځان مې ورولې زما ګوته نه ده ثبت کړې پکې دغه کور دی چې په امار کمپلیکس کې په 2م منزل کې دی کور نو تاسو به واوا دا کور ښکاره کړي زه په دغه خورا پیشني کورونه د ډېر خوښ دي یو خو دومره ښایسته لایټینګ پکې شوی دی زما زړه ته نه ولېده چې دا کور چې دومره ښایسته او بل دا تقریبا 4 خونې دي او یو ښایسته دهلیز پکښې ایښی دی چې هره خونه د سوی آی پي معلومېږي اوس د دا ډېر خوښ شو که د دې در مخه کور یا دا دې خوښ شو دا یې حال دی دا د دې کور حال دی چې په حال کې یوه دانه دلته تشناب یا هم لاسشویي ده د هغه تر څنګ په دې لاره کې دلته د دې بیګ 4 خونې راخلاصېږي او په دې حال کې نو تاسو منظره هم د باندې کولی شئ ډېره خوندوره منظره د سړک چې دلته بیا نو تاسو کښېنئ د تلویزیون څخه خوند اخلئ ډوډۍ خورئ یا هم خپل نور مجلس کوئ سمره چوکۍ د مساج تا دروازه یې کښېنئ د دننه دونه ډېر شیان پکښې ایښي دا زما خوښ شو بالا خوښ دې شو سمره چکش بس خانه ده هلته ګوره خاص برکیشتم راسه هلته سمره ته نورې خونې هم شته خونې شته خو هغه د دې کور نه دی ته د هغه کور جوړ یا دا دلته پارټیشن ویل کېږي دا 2 کوره دي اول کور تر دا ځایه پورې راځي د تلویزیون تر نیمایي پورې اخوا یو کور دا خوا بل کور د تلویزیون په سره نیولې ستا د 6 میاشتو تنخواه لا به ډېرې پر کړي شي ښه واوا د نور کورونه چې مو کتل او دا کور چې مو کتل دا به په سوار ځي ستا په نظر دا خاص فلمي کور دی د خوبو کور دی دا به نو د 6,000 ډالره دونه ډېر دغون دغه ارزي ټیپر دا کور باندې دغونه ډېر یاره که خدای راکړی اتمې پر ازان زړه خوشحاله که دونه ډېر ګران نه دی دا کور چې دی دغه دی تقریبا
په افغاني نو بالا نه راته معلومېږي خو 1 لک ډالر قیمت لري 1 لک ډالر وینې دا یو کور که چیرې هغه بل ورسره غواړې نو بیا 2.5 لکه 2 لکه شاوخوا ځان ورسوي دا یو کور چې یوازې دا خوا موږ وکتله په 1 لک ډالر باندې دی د کور چې څونه معلومات ما درکولی سوای ما خو درکړله خو زما د خولې به دونه خوند نه کېدل لکه د اغا صاحب نو بس خپله د همدغه ځای مسؤل دی او دی نو تر ما ښه به پوهېږي چې څنګه یې درته تشریح کړي مهرباني اغا صاحب دا کور چې دی دا تقریبا 2 کوره دي ښه نو دا کور مو متاسفانه خرڅ کړی دی ښه او دا مو خرڅ کړی پر دغه ماډل اوس نور کورونه تر کار لاندې دي دا 2 کوره چې دواړه مو سره ګډ کړي دي دا 8 اتاقو بیا مو 4 اتاقه کړي دي دا کور یعنی د 2 کورو د 8 اتاقو سم 4 اتاقو ته راوستلی دي نو په دغه ماډل باندې موږ په هغه بل پلازا کې هم دغه تر لاس لاندې یو 2 کوره لرو چې 4 کوره سي په دغه شپ باندې جوړیږي نو تاسو کم شان دلې په دغه کور کې ولیدله په ټولو کورو کې که مثال خبرې 2 نه سره یو ځای یو کور دغه شان پکښې کېږي یعنی دا هغه دی چې خپل کور دغه رقم چې ته رانیسې پیسې موږ ته راکړې بس دغه رقم کور به تاسو ته تصویر موږ کالي غواړي او تاسو کالي د خیر سره غواړي نو انشاءالله تعالی کوم شان چې تا په ویډیو کې ښکاره کړله ملګرو ته عین هغه رقم فقط فرش ستا پردې ستا کالو ماشین ستا دغه ستا یخچال ستا ګیزر ستا بایلر ستا او دا ټوله شان پکښې کېږي نو دا چې چې که دا نګهکي کورونه یې هغه تقریبا قیمتونه په 90,000 15,000 تر لکو ډالرو پورې نه فرق یې پر لوکیشنو فرق یې او پر غټوالي او کوچنیوالي فرق یې پر اتاقو فرق یې دغه رقم دي دغه کورونه مننه اغا صاحب کور مودان په ډسکرپشن کې به زه انشاءالله د اغا صاحب معلومات هم درکړم د کور په باره کې چې بیا تاسو کولی شئ د دوی سره رابطه وکړئ کوم بیا د چیرې داسې کور په کار و لکه د واوا چې ډېر خوښ که ستاسو هم خوښ شو بیا به د ده سره معلومات وکړي سماره پیسې وګټه دا یې صداقت تیره نه کېږي دغه زما شاته ویني دا هم د نن 5م کور دی چې موږ بیا په تاسو باندې وینو خطرناک کور معلومیږي د نن تر هغه خطرناکه دی راځئ چې وګورو د نن په ښکاره سوي کورو کې تر ټولو غټ کور چې دی هغه د هغه کور ته دی دا غټوالی علاقه خواته بل سرای هم شته دغه د اسرای یا بل دا نام دی دوام و په دې به زه نه وم خبر دغه بل سرای دی سماره ښه دا یې ښایسته باغچه ده او دلته دغه ښایسته ډیکوریشن دپاره دغه یو ښایسته غر هم جوړ کړی دی و سماره ټال چې سم وای ښه سره پکې ټالېدله به اوس پکې ټال څه سره غوټی که زنځیر یا کره ولیدم تاوان پر چایم کور اصلا 3 دروازې لري چې یوه په دې خوا کې ده په دې ساحه کې دغه دروازه ده د هغه تر څنګ په هغه بل سرای چې اول مو ښکاره کړي هغه ده او یوه یې عمومي دروازه ده خو موږ به د عمومي دروازې د خوا داخل شو ماشاءالله 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 ښه د هره کم دروازې بیا ما در اوسه دلته نه جلدلې او دا یې وایي د خارجه راوړي چې د دروازې ښه ماشاءالله دا خو نو حال سو ښه دا حال سو هغه 2 دروازې چې ما نورې درښولې یوه دغه ده یوه دغه ده اول وه دغه دروازې او ښه دا ګره پر خارجي سټایل باندې جوړ دي دا لوړې کټارې دا خو لکه هغه ساس بھی کبھی بہت ہی ډراما کې نه زنور کې چراګیل سي مستر رجاج په فلم کې هم دغه وای په ډراما کې هم دغه پرده په غاړه کې بند سي بل دغه کیسه پک شروع وي دا نو تقریبا 2 منزله دی چې 15 خونې لاندې لري او 15 لوړې لري د دا لوړ څخه بیا د لاندې د لیز نظاره بیا ښه خوند کوي او دا کور د رښتیاګو هم تر دا نورو ټولو کورو ډېر ښایسته دی ځکه چې ډېر په سلیقه باندې جوړ شوی دی او د لوړې خوا سه منظره ښه خوند چک ځای در پیدا کړي څه شي دی دلته چک څه پیدا کړل اوهو بېشکه 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 ټیبل دا د شوکي سړي کور دی دا چې ورته وایي دی ته سنوکر ټیبل یې همیشې دی چې نفس یې تنګ چې بیا دلته ساتیرۍ کې شان یې کم دي او ګړی به موږ هم وکړو هغه به زه چون دا ګروپان هم ورته لګېږي خبره یې دا ده چې د سنوکر د میز سره تر څه دلته په دا کرکرۍ کې لږ کې د ناستې ځای هم لري هم د باندې منظره خوند اخیستلی شي او هم د لږ کښېنستلی شي دلته مې یو بل جالب شي پام شي هغه ځای لکه محراب د مسجد لمانځه دپاره یا زه ورله مو که چې دا 2 خونې چې یوه دا خواته د یوه دا خواته ښه داسې جوړ کړي دي لکه محراب د 2 خونو مابینځ دي
دغه اشپزخانه ده سمره ښه غټه اشپزخانه یې ده دا کور خو تا هغسې ماته نه رانیسې ما وس دغه یخچال خو را رانیسه جبر روب المارۍ والا یخچال دی هله کلب دی نه دی کول هلته دا د څلور دروازې دي داسې خلاصې دا خو شانو پکښې کې دي شان به در رانیسم یخچال یې څه یا کوې؟ یخچال یې رانیسه شان یې ردوي دا اخر په ما مصرف کوي او زه د مصرف شوقین نه یم دغه دی هغه ځای ثمر چول دا میراب دی هغه دغه یوه خونه ده دا بله خونه ده څنګه څو هوا دا کور بیا په څو بولې دا په 11 لکه خو دی ته بیخي اکښته وایه بیخي لوړ روان دا څنګه کور یوازې دهلیز ته وګوره دهلیز ته به بیا نه ګورې نو خو بیا خونو ته هم وګوره دې کور قیمت پوره 2.5 لکه ډالره شاوخوا دی چې شاوخوا په 1200 یا هم 1400 متره کې جوړ دی تر دې لا هم ډېر ښایسته کورونه او ګرانبیه کورونه په عینو مینه کې یا د کندهار ښار په مرکز کې شته خو خبره دلته ده چې هر څوک یې بیا ښکاره کوي نه څونه چې موږ پیدا کولی سوای هغه مو دا دې درته پیدا کړ په دې هیله چې خوښ شوی مو وي تر نورو داسې ویډیو باندې پورې سبسکرایب